السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته په موبایل کې د کارټون ویډیوانو جوړولو طریقه در زده کوم. ان شاء الله پر روانو ویډیو کې به زه تاسو ته د لپټاپ یا کمپیوټر په ترو چې تاسو کومه کارټون ویډیوانو جوړول شئ د هغه په باره کې به یو پوره صحیح ویډیو درته جوړوم دوستانو. خو په نننۍ ویډیو کې هغه کسانو لپاره دا ویډیو چې غواړئ په موبایل کې د کارټون ویډیو یو سټوري یو کهاني جوړه کړئ. نو دا ډېر خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاو شي. له ډسکرپشن لینک څخه دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کولی شئ. ګورئ دوستانو، په دې کې خو تاسو ته بیخي زیات افیکټ نه ملاویږي. په دې کې تاسو یو خاص رنګ یو ورکوټي شان ویډیو سټوري جوړولی شئ. نو را روانه ویډیو کې به تاسو ته بیخي ښایسته طریقه در زده کوم. په دې ویډیو کې هم تاسو یو څه نه څه داسې کارټون ویډیو جوړولی شئ چې انشاءالله ستاسو به د خوښې وړ وګرځي دا اپلیکیشن. ګورئ دوستانو، که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ ټیکنو پشتو یوټیوب چینل سره اوسئ. دلته کې دوستانو ګورئ د دې اپلیکیشن د استعمال دا طریقه لاندې ګورئ تاسو ته د پلس نشان درکوي. په دې پلس نشان باندې چې کلیک وکړئ، په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ ګټ اټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې ګورئ په دې غشي نشان باندې چې کلیک وکړئ تاسو ته بیکګراوند اپشن درکوي، میوزیک اپشن درکوي، د کریټر اپشن درکوي، ټیکسټ ایمیجو د جی آی اپشن درکوي. دلته کې دوستانو تاسو په بیکګراوند باندې چې کلیک وکړئ دلته کې یو د بیکګراوند انتخاب کولی شئ. په دې اپلیکیشن کې دننه تاسو ته ډېرې زیاتې بیکګراوند راځي. نو د کوم بیکګراوند انتخاب چې کول غواړئ کولی شئ. مثلا د دې بیکګراوند انتخاب مو وکړو. دلته که چېرته تاسو ته د ویډیو کتونه ووایي نو تاسو په ضرب نشان باندې کلیک کوئ، کلوز کوئ یې. په دې طریقې سره زموږ بیکګراوند چې کوم دی هغه انتخاب شو. ګورئ د دې زوم کول، هغه وریا کول، نږدې کول هم د دې بیکګراوند کولی شئ. هغې وروسته دوستانو دلته کې د غشي نشان درکوي. په دې باندې چې کلیک وکړئ د کریټر اپشن باندې چې کلیک وکړئ تاسو یو هغه انتخاب کړای شئ. دلته کې کم چې نه دی ډاونلوډ شوي په هغې باندې چې کلیک وکړئ اول به ډاونلوډ شي. هغې وروسته دویم کلیک سره به په دې طریقې سره راشي. ها دوستانو، کله مو چې دا هغه راوستو، ګورئ په دې تصویر کې چې کم دی تاسو په دې غشي نشان د مووي چې لیکلی دی په دې باندې ګوته ونیسئ. نو د یې خوا دې خوا وړا شئ. ګورئ که دې لږې دې شان کوئ نو دې خوا راواوړئ، بیا یې خوا کوئ داسې بیخي تیزۍ سره دې یو خوا بل خوا کوئ نو د دې شکل به یو خوا بل خوا اوړي. که چېرته صرف وړل غواړئ نو په دې طریقې سره یې په قرار سلو هغه کې تاسو وړلی شئ. ګورئ د دې طریقې سره دلته کې تاسو په دې کرسۍ باندې پرېښودا شئ. میک اپشن درکوي، په دې باندې وایس هم ریکارډ کولی شئ. لاندې د غشي نشان دی په دې باندې چې کلیک وکړو، که چېرته غواړئ چې دا یو پارټ کې دی دا بالکل همداسې وي. په دویم پارټ کې تاسو اوس دویم کس راوستل ورسره غواړئ نو راوستلی شئ. ګورئ په دې تصویر به کلیک کړئ، دلته کې به کاپي کړئ، بیا په همدې تصویر کلیک کړئ، پاست به کړئ. اوس تاسو غواړئ دویم افیکټ مو سلیکټ کړو. دویم افیکټ سلیکټ کولو سره په بیکګراوند مو کلیک کړو. دلته کې تاسو د دویم کس راوستل غواړئ نو په دې غشي نشان باندې به کلیک وکړئ، کریټر اپشن باندې به کلیک وکړئ. د کم کریټر چې انتخاب کولی شئ دلته کې تاسو کولی شئ. ګورئ دا یو خاص اپلیکیشن دی. په دې کې تاسو د لپټاپ کمپیوټر په شان د کارټون ویډیوانې نه شئ جوړولی، خو بیا هم تاسو یو څه نه څه ګذر حال یو سټوري پکې جوړولی شئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته د ویډیو کتونه وایي. ها نو دوستانو، بعضې داسې ویډیوانې وي چې هغې ته به تر اخره صبر کوئ تر څو چې پوره شوي نه وي. کله بله ویډیو چې درته راشي دلته کې ضرب نشان درکوي، په دې باندې کلیک کړئ، کلوز باندې کلیک کړئ. دغه شان کومې ویډیوانې درته راځي په دې طریقې سره یې ورختموئ. په دې ضرب نشان باندې کلیک کړئ، کلوز باندې کلیک کړئ. ګورئ دلته کې دوهم هغه کې موږ دا راوستو. اوس د دې مخ موږ په دې طریقې سره ورسره غواړو غشی کوو تر څو اوس ګورئ دې ځای ته راوستل غواړو، راغلو په دې غشي نشان باندې کلیک کړو. اوس دا تاسو زیاتوئ، مطلب تاسو غواړئ چې دا ویډیو لږه غټه راشي نو دا کاپي کوئ، په همدې تصویر باندې کلیک کړئ، پسټ کوئ.
همدارنګه تاسو بیا کاپي کوای شئ، په همدې تصویر باندې کلیک کړئ، پیسټ کوای شئ. اوس ګورئ که چېرته تاسو غواړئ دا تصویر تاسو کاپي کړئ، په دې بل په آخر کې چې کوم دی دا کس ورکول غواړئ، ګورئ دا مو کاپي کړو، دلته کې بیا پیسټ کړئ. نو په آخر کې به دا چې کوم وي دلته کې چې کوم دی اوس ګوره هغه چې کوم دی هغه کس لاړو. د لاندې دغه افیکټ چې کوم دی دا تاسو غواړئ ختم یې کړئ په دې آخر کې، نو دا تاسو ختموای شئ، که بیا یې پرېښودل غواړئ پرېښودای شئ. مثلا په دې تصویر کې به اوس کس نشته، په دې کې شته، په دې کې شته، په اول کې هم نشته. اوس تاسو مثلا یو سټوري جوړول غواړئ، دلته کې په دې باندې هغه کلیک وکړئ، یو کس ته تاسو आवाज وکړئ، نو په دویم هغه کې به دلته کې راشئ، په دې باندې بیا ریکارډ کوای شئ. هغه ستاسو سټوري پورې اړه لري چې تاسو د دې کارټون څخه کم رنګ ویډیو جوړوای شئ، کم رنګ ریکارډینګ پې کول غواړئ. نو میک اپشن درکوي، ریکارډ پې کوئ، هغې وروسته بیا پې سټپ کوئ. بیا په دوهم تصویر کې تاسو همدغه شان په تصویر باندې کلیک کړئ، په بیکګراوند باندې کلیک کړئ، هغې وروسته بیا د هغې وایس کم رنګ خبرې ریکارډ کول غواړئ پې کولی شئ. دلته کې ایکسپورټ اپشن درکوي، په ایکسپورټ باندې چې کلیک وکړئ دا ویډیو تاسو خپل موبایل ته سیو کوای شئ. ساوند اپشن درکوي، د دې اوازونه چې کم دي هم تاسو تصویر ډزو داسې نوره کم ساوند افیکټ چې پې لګول غواړئ لګولی شئ. نو دوستانو دلته کې ګورئ تاسو ته ټیکسټ اپشن درکوي، میوزیک اپشن درکوي، ایمیج اپشن درکوي، جیب اپشن درکوي چې دا تاسو هم د خپل موبایل څخه پې لګولی شئ. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي دوستانو، ویډیو در سره لایک کړئ، همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زما یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د ریاله په امان.